ترجمه او تفسیر. وړاندې کوونکی مفتی عبدالاحد خاکسار. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم. صدق الله العظیم. د شمشاد رادیو ټولو اوریدونکو د ترجمه او د تفسیر ټولو مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زه عبدالاحد خاکسار د تفسیر او ترجمه دغه خبرونه تاسو ته وړاندې کوم. الله دې وکړي چې د صحت جامه پتن ولرئ او ورځ مو په خیر پیل کړی وي. سورة البقره چې دا د قرآن عظیم الشان دویم سورت ده، او بیا د دغه سورت شان نزول او د دې ربط مخ کې بیان که غواړو چې د دې په حق لا اړوند معلومات څومره په اسانه انداز باندې کولی شو چې ستاسې حضور ته وړاندې کو. د سورة البقره شروع هغه د الف لام میم نه شوی دی. الف لام میم دا د حروف مقطعاتونه یوه حصه ده او د هغې نه د سورة البقره په سر کې الله یاد کړی. علما فرمایي الف لام میم دا مرکب نشي ویلی، لکه په دې الفاظو کې نشي ویلی چې علم، بلکې دا به جدا جدا وایي الف لام میم. او ډیره سورتونه د قرآن عظیم الشان هغه د حروف مقطعاتو نه شروع شوي ده او الله تعالی په دې شروع کړی. مفسرین کرام په دې کې بحث کوي، په دې باندې بیان کوي مختلف خبرې. څه پکې ډېر کم انداز کې مؤولین دي چې هغې تعویل کوي، خو د هغې تعویل معنا یې هم علما کرام لیکي چې د هغه حقیقي معنا باندې بنا نه ده چې کوم د الله مقصد دی. ولې د دې حروفو معنا نشته، یعنی چاته علم نشته چې د دې حروفو د ترجمې او د دغه الفاظو مطلب څه دی. دې کې مفسرین سو خبرې کوي. اصل حقیقت دا دی چې د دې معنا یوازې الله لره دی، نو ځکه مفسرین پکې بحث کوي هغه شرعي معنا چې کومه د الله تعالی په نسب باندې ده هغه چاته معلومه نه ده. نو هر مفسر د خپل علم مطابق سوای او پیش کوي امت ته. اول قول د مفسرینو دا دی چې دا حروف مقطعات دا د الله تعالی د نومونو نه څه نومونه دي. دا حروف مقطعات د الله تعالی په نومونو کې شامل دي، او د سورتونو شروع د الله تعالی د نوم نه کیږي، نو ځکه په سر کې دغه نومونه راوستي دي او د دې معنا الله لره علم دی. یوه ډله د مفسرینو داسې وایي کوم ځای کې چې حروف مقطعاتو کې بیا مونږه مخې ته چې زمونږه راشي په قرآن عظیم الشان کې، نو د تفصیل ضرورت بنئ، همدغه تفصیل وستاسو په ذهن کې وي. ځکه د اول کې تشریح ډېری بعضې مسلمانانو رونه هغوی په زړونو کې دا رانشي چې دومره اوږد تفصیل ته څه ضرورت. دا دې دپاره وایو چې زمونږه د مسلمانانو هغه معلومات چې کم د قرآن او د حدیث نه علما کرامو راخستی دي یا د مورخینو نه هغه ورسره شریکو. خو ترتیب به زمونږ دا وي چې یو ځای کې تشریح وکړه نو بل ځای کې په هغې مسلې باندې بیا تشریح نه کوو، ځکه دا بیا تحصیل د حاصل راځي. یو ځل شوی دی نو په دویم ځل ضرورت نه وي. دویمه ډله وایي چې دا حروف مقطعات دا د قرآن کریم نمونه دي، او قرآن عظیم الشان د الله کتاب دی نو مختلف نمونه لري. لکه مخکې موږ بیان کړو نمونه د قرآن عظیم الشان مفسرینو ذکر کړي و ډېر، او دا هم د الله په نمونه کې یو نوم دی. نو د دې وجې نه د قرآن عظیم الشان په نمونه کې دا هم شامل دي، نو څوک وایي چې دا د قرآن عظیم الشان نمونه دي. دریم مسلک پکې د علماو دا دی چې دا د سورتونو نمونه دي. د هر سورت په سر کې چې دا راشي نو د هغې سورت نوم دا دی، مطلب د الله تعالی دا دی چې دا سورتونه په دې باندې نومول شوي. څلورم قول دا دی چې دا یو راز دی د الله او د الله د رسول ترمنځ، بل چاته د دې علم نشته. د الله او د رسول الله مبارک ترمنځ یو راز دی
او د دې علم بل چاته نشته. پنځم قول د مفسرینو دا دی چې دا الله نازل کړي دا یو تنبیه دی د منکرینو د پاره چې تاسو قرآن نه منئ او دا وایئ چې د ځانه جوړ شوی، نو راشئ تاسو عرب یئ، ځانونو ته فصحا او بلغا وایئ چې فصاحت او بلاغت دعوی کوي، نو راشئ کنه تاسو وایئ چې دا د الله خبرې نه دي، دا د انسان جوړ شوي خبرې دي، نو دا حروف مقطعات هم عربي دي، معنا یې وکئ کنه. نو دغه مفسرین وایي چې دا تنبیه ده، خبرداری د منکرینو د پاره او د قرآن اعجاز معلومي چې قرآن عظیم شان د الله تعالی عظیم کتاب. شپږم قول د مفسرینو دا دی چې دا حروف نازل شوي دي د پاره د امتحان د علماو او د عوامو. الله تعالی د دوانو امتحان اخلي، په دې حروف سره هم د عالمانو امتحان اخلي او هم د امیانو امتحان اخلي. د دې لړ مثال به زه ووایم. مثال علما داسې وایي چې دوه قسمه اسپې دي، خو دا یوه اسپه ډېره زیاته سسته ده، زړه یې غواړي چې هېڅ کار را باندې مه کوئ، بس ښه په تیاره خوراک را کوئ چې خوراک کوم نور د کار نه یم، او که خیر دی لږه غوندې هوا یخه شوه بیا راته بخارۍ مو لګوئ، ځکه چې زاسم په تیاره مخته یم. نو دا اس دا وایي که چېرته یخ شو نو ماته داسې لږ غوندې بخارۍ ولګوئ، او که هوا ګرمه شوه نو بیا راته د یخ هوا د پاره څه انتظام وکئ، خو پاسوئ به مې نه. نو د دې اسپې د پاره امتحان دا دی چې یو مزیداره لخته راوخله او دې اسپې ته یې ونیسه. د ده طبیعت دا دی چې ما به زغلی نه، ما په آرامه پرېږده، خو ته به د دې د طبیعت خلاف کې. امتحان څه ته وایي؟ امتحان خبره او تفصیل دا دی چې د یو انسان د طبیعت نه خلاف کار کول، د طبیعت نه خلاف. دا امتحان چې کله شاګردان ورکوي نو د ټولو طبیعت خرابي، هغوی دا وایي چې دا پکې څه غم دی اوس. نو د دغې اسپې امتحان دا شو چې د پسې لخته راواخله او ویې ځغلوه، پرېږدی مه چې دی په ارام پرېوځي، ولې دا طبیعت خراب دی. دویم قسم بله اسپه ده چې هغه ښه مسته ده او د هغې مزاج دا دی چې پرې مې ده چې زه والوځم او منډې ووهم، مقابلو ته لاړ شم، میدانونو ته لاړ شم، او هر څومره چې دا مالک کوشش کوي چې دا کنټرول کی، خو لیکن هغه د مستۍ د وجې کنټرول کیږي نه. نو د دغې اس د طبیعت خلاف کار دا دی چې ته به ورته واګي واچې، او هغه واګي سره چې دی کله مستۍ کې راشي او منډه وهي ته به دا واګي کش کې چې ودرېږه مخکې مزه. دا اوس د دې اس خلاف دی د طبیعت، ته به دا نه پرېږدې منډې ته. نو دا د دې اس امتحان دی. اوس د دې حروف مقطعات باره کې موږ ویلي چې علماو تم امتحان دی، امیانو تم امتحان دی. نو د امیانو مثال د مخکینی اس دی، دی وایي چې موږ مه خوځوئ، بس پرېږده چې په قلاره باندې یو دا ډېر منځونه د چا د لاسه کېږي او په قرآن باندې دومره پوهه د چا د لاسه کېږي. نو علماو ته الله تعالی وایي چې لخته راواخلئ او عالمان دا کار وکړي چې دا امیان پاسوئ او ورته ووایي چې د خدای قرآن زده که، د الله دین یاد که، ځان سس مه جوړوه. نو امیان به دا وایي چې زمونږ ذهن کار نه کوي، زمونږ طبیعت کار نه کوي. نو د علماو دا مسؤلیت شو چې ورته به وایي نه، خوب ته به یې نه پرېږدي، ورته به وایي چې پاسه او څه زده که. لکه اوس چې مونږ او تاسو د ترجمې باره کې څه خبره کوو، وي به داسې خلک په هغې باندې به دا ښه نه لګي، مګر د علماو دا مسؤلیت دی چې عوام به خوب ته نه پرېږدي بې ځایه غفلت کې، ورته به وایي چې راویښ شه ته الله د څه دپاره پیدا کړی. نو دا حروف مقطعات د عوامو دپاره دا امتحان دی، ورته وایي پاسه څه یاد که. او د علماو د پاره امتحان دا دی چې د دې مثال د مستو اسپو دی چې دی وایي موږ پرېږده چې منډې ووهو. رب العالمین جل جلاله ورته واګي واچول چې نه، د قرآن ترجمه خو کې، د قرآن په فهم باندې ځان پوه کې، د قرآن په ترجمه خو ګوره چې کله حروف مقطعاتو ته راغلې دغه وخت کې دا واګي الله تعالی کش کې چې باس دی کې ګوره ګوتې مه وهه، ولې دا ما نازل کړی دی کې به ګوتې نه وهې. ټول قرآن کې تشریح وکړه مګر حروف مقطعاتو معناګانو کې به ګوتې نه وهې. دا یې دې دپاره ورته کړي چې د امیانو امتحان خو وشو، د علماو امتحان په دې کې دی. علماو ته وایي ډېر مخکې مزه، د حروف مقطعاتو معناګانو کې ډېر ګوتې مه وهه. نو څوک چې دا یو امتحان دی. وم نمبر قول دا دی چې علما لیکي حروف مقطعات د یو صورت او بل صورت د جدایۍ دپاره راغلی، یو صورت او بل صورت د جدایۍ دپاره راغلی چې یو صورت د بل نه جدا کوي، نو هلته حروف مقطعات راشي.
نهم نمبر دا چې دا څه خاص اشارات دي چې علم الله سره دی او پیغمبر سره هم شته، خو الله منع کړی چې امت ته به نه ښایي. رسول الله مبارک منع کړی چې دا به امت ته نه ښایي. او دا ولې چې الله رسول الله مبارک ته ښایي او بیا ورته وایي چې د امت ته به نه ښایي، نو دا خو اعتراض دی. نو جواب علماء کرام کوي، وایي نه، بعضې ډېرې خبرې داسې شته چې بادشاه وزیر ته وایي چې دا زما او ستا ترمنځ یو راز دی، دې باندې به نوره کابینه نه خبره. دې کې د بادشاه او د وزیر ترمنځ یو پټ راز وي. ډېرې قصې داسې شته چې هغه د بادشاه او د وزیر ترمنځ پټې وي، څوک پې خبر نه. نو هغه د بادشاه او د وزیر ترمنځ یو راز وي. دغسې د حروف مقطعات د الله او د رسول الله مبارک ترمنځ یو راز دی، هغه الله تعالی منع کړی چې امت ته مه ښایه. دې کې د قرآن اعجاز دی. ځکه هغه خلک چې ځان ته سوی نو را دي چې اوس د قرآن مقابله دې وکړي که نه. نو علما کرام لیکي چې دا یو راز دی د الله او د رسول الله مبارک ترمنځ. مونږ تاسو هم داسې ډېرې خبرې لرو چې د راز وي. ښځه د خاوند سره په ډېرو خبرو کې راز لري، ملک د قوم سره په ډېرو خبرو کې راز لري، پلار د بچو سره په ډېرو خبرو کې راز لري. دا څه عیب نه دی، بلکې دغه راز ساتل او رازدانی کول دا د دغه قوم او د دغه سړي او د دغه ښځې او خاوند ترمنځ دا یو پټ راز دی چې بل څوک په دې باندې خبرېږي نه. عامو امورو کې هم داسې اشارات موږ لرو چې په هغې باندې څوک پوهېږي نه. دوه کسانو مخکې چې خبرې کوي نو په هغې باندې دریم نه پوهېږي. زمونږ او ستاسو دا پښتو چې دا هم د سلیمان علیه السلام په دور کې جوړه شوې. د سلیمان علیه السلام په وخت کې دوه ورونه وزیرانو، د یو په لاس کې وزارت دفاع او بل وزارت خارجه. نو دوی خپلو کې کېناستل او داسې یوه مخلوطه ژبه یې جوړه کړله د پښتو چې موږ او تاسو په خپلو کې د راز خبرې کوو، درېم ګړی به راباندې خبرېږي نه. آصف بن برخیای نوم دی، دا به خپل ځای کې انشاءالله بیا بحث پې کوو. نو د هغې یو اولادو، د هغې په اولاد کې افغانه د هغې نوم دی افغانه. نو دا بیا هغې زده کړه او همغسې پسې رواج پاتې شو څه پورې دې وجې نه پښتنو ته افغانان وایي. نو دا د راز خبرې داسې کېدلی شي چې هغې ته صاحب السر وایي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک په صحابو کې حضرت حذیفه ابن الیمان رضی الله تعالی عنه صاحب السر رسول الله صلی الله علیه وسلم. ډېر داسې پټ رازونه د هغې سره پراته وو. یو د هغې نه د منافقانو لیست و چې رسول الله مبارک ورته ښودلی. نو مقصد مې دا و چې دا خبره چې الله منع کړی چې بل چاته به یې نه ښیي، نو دا عیب نه دی، بلکې دا یو خصوصیت د رسول الله مبارک دی. خدا سے دا د حروف مقطعات مبارک صدیق اکبر، عمر فاروق، عثمان غنی، علی المرتضی، عبداللہ ابن مسعود او جمهور صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین فرمایی چې دا د الله تعالی رازونه دي. مونږ ته په دې باندې ایمان راوړل ضروری دي، خو د خیر او برکت نه خالی نه دی او معنا او پسې کوشش مه کوئ. ما تاسو ته ویلو چې بعض علما کرام د دې تعویل کوي، مؤولین دي. هغه تعویل داسې کوي چې د دې حرف نه دا معنا معلومیږي، دې نه دا معلومیږي، خو هغه معنا یې حقیقي نه ده. حقیقي معنا هېچا نه ده کړې، مګر هر یو عالم، هر مفسر د خپل علم مطابق په هغې کې یو تعویل کړی او هغې ویلی دی. بعضې د دې نه به زه پیش کړم چې زموږ ګران اورېدونکي تاسو پې ښه پوه شئ. یو ډله د علماو چې مؤولین دي تعویل کوي، خو ظني تعویل کوي. هغې وایي چې هر حرف دلالت کوي په یو معنا باندې، د هر یو حرف ځان ته معنا لري. هغې وایي الف معنا الله، لام نه مراد جبریل، میم نه مراد محمد صلی الله علیه و آله وسلم. نو الف معنا الله جل جلاله، او لام نه مطلب جبریل علیه السلام، او د میم نه مراد محمد صلی الله علیه وسلم. نو جمله څه شوه؟ خبره دا شوه چې کتاب دی د الله راوړی دی، جبریل په محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل دی. یوه ډله د علماو هغه داسې وایي چې د یو حرف نه د دې معنا راوځي. دویمه ډله داسې وایي چې الف نه مراد اول، لام نه مطلب لازم، میم نه مطلب مومن. نو د دې جملې مطلب دا شو چې اول لازم دی په مومن باندې زده کړه د دې کتاب، اول لازم دی په مومن باندې زده کړه د دې کتاب. نو څوک یې داسې هغه تعویل پکې کوي. بهرحال خو حقیقي معنا یې الله لره ده. اوس دا خبره چې په دې باندې ثواب شته او که نه، د یو ټکي معنا نه نو ثواب به وي. نو د صحابه کرامو نه مې نقل تاسو ته درک چې هغې وایي په دې باندې ایمان راوړل ضرور دي او د خیر او برکت نه خالی نه دی. نو اوس ګورو چې خیر او برکت پکې شته او که نه.
اگر که خلک په معنا نه پوهیږي نو دا یاد لرئ چې د خیر او برکت نه خالی نه دی، په دې کې ثواب شته. رسول الله مبارک فرمای من قرأ حرفا من کتاب الله فله به حسنه والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام میم حرف الف حرف ولام حرف ومیم حرف. رسول الله مبارک فرمای من قرأ حرفا من کتاب الله، چاچه اولوست یو حرف د الله د کتاب نام، فله به حسنه اغیل رپ دی باندې یو نیکی دا یو حرف اولوستو دغه یو حرف نیکی دا ورته. والحسنه بعشر امثالها او یو نیکی په لسو باندې الله قبلی. لا اقول الف لام میم حرف، رسول الله مبارک فرمایي زدا نه وایم چې الف لام میم یو حرف دی، بلکې دا وایم چې الف حرف، الف ځان له حرف دی، ولام حرف، لام ځان ته حرف دی، و میم حرف، نو میم ځان له حرف دی. نو دا درې حروف شو، په هر یو حرف باندې لس لس نیکی، نو دیش نیکی در رب العالمین صرف په الف لام میم ویلو باندې درکړل، صرف الف لام میم ویلو باندې د دیش نیکی وګټلې. اوس د دین سم مسائل علماء کرام استنباط کوي. اول دا ده که په یادو د قرآن عظیم الشان ویلی یا به او دسه د قرآن عظیم الشان ولوسته، لاس دی ورته نه دی کړی خو بیا اودسه د قرآن ولوسته، نو په یو حرف باندې لس نیکی دي، نو الف لام میم درې حروف شو، نو دیرش نیکی درته رب العالمین جل جلاله درک. دویمه مسله دا ده که په اودس کې یو انسان قرآن عظیم الشان اولوسته، نو په یو حرف باندې 25 نیکی رب العالمین جل جلاله ورکی. په یو حرف باندې 25 نیکی، نو 25 ضرب 3 چې کې نو صرف الف لام میم باندې د 15 نیکی وګټلې، صرف په الف لام میم باندې 15 نیکی دی وګټلې چې په اودس کې دی الف لام میم اولوسته. درېمه مسله که په مانځه کې یو انسان په ولاړه باندې قرآن عظیم الشان، که په مانځه کې یو انسان په ناسته باندې قرآن عظیم الشان اولوسته، 2 رکعاته نیت تړلی یا 4 رکعاته نیت تړلی، خو په ناسته مونځ کوي. اکثره خلک نفل مونځ په ناسته کوي، بلا عذر په ناسته مه کوئ. که عذر وي خیر دی، ولیکن بلا عذر په ناسته مونځ مه کوئ، په ولاړه بهتر دی. کیږي په ناستم خو په ولاړه بهتري. که په مانځه کې په ناسته باندې چا قرآن عظیم الشان اولوسته، نو په یو حرف باندې 50 نیکی دي، نو 50 ته په دریو کې ضرب ورکا، په الف لام میم ویلو باندې دی 150 نیکی وګټلې. دا الله د رحمت بسوای په یو الف لام میم باندې 150 نیکی درکړې. څلورمه مسله که په مانځه کې دی په ولاړه اولوسته، په ولاړه د قرآن عظیم الشان تلاوت که په مانځه کې، نو په یو حرف باندې 100 نیکی رب العالمین جل جلاله درکړي، نو په یو حرف باندې 100 نیکی درکړي. نو 100 ته چې په دریو کې ضرب ورکې نو 300 شوې، 100 ته چې په دریو کې ضرب ورکې نو 300 شوې. که په ولاړه په لمانځه کې تا ویل چې الف لام میم، نو 300 نیکی دی وګټلې. دا د رب العالمین جل جلاله اغا رحمت ده، بیشبها رحمت ده، داغی پدر کې پیس کمی نرازی. نو اوس به مسلمان ډیر غافلی نو چې دا نه وای خچ الف لام میم باندې دومره نیکی دی، او په لمانځه کې تا قل هو شریفه اولوستله، نو د قل هو به څومره نیکی وي، د الحمد لوستلو باندې به څومره نیکی وي، او بسم الله دم په لمانځه کې ویلی د 19 حروف دا دي، نو صرف بسم الله باندې سلکم 2000 نیکی دی وګټلې. دغسې پسې الحمدو اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، نو که دا ټول یو ځای کې، نو دا اوسنی کمپیوټر حساب نشي کولی، خو ضرور شرط دا دی چې اخلاص غواړي. په اخلاص باندې به مونځ کوي، او د رب العالمین جل جلاله په دربار کې به په ښکلي طریقې باندې ودرېږي، ټونګې به نه لګی. داسې مونځ به نه کوي چې انسان درته ګوري نو ښه په قلاره کوه، او چې انسان درته نه ګوري نو ځان ته خلاصوه. داسې مونځ الله ته قبول نه دی، داسې مونځ انسان نه قبلی چې انسان ته ووایې الله به څه قبول کی. الله زمونږ او ستاسو مونځونو ته ضرورت نه لري. که دا ټوله دنیا کافر شي د الله په خدایۍ کې هېڅ کمی نه راځي، او که دا ټوله دنیا مسلمانان شي د الله په خدایۍ کې زیاتی نه راځي، نو چې نه راځي فایده او تاوان هم خپل دی، نو باید چې مونځ په ښکلې طریقې باندې ادا کو.
دلته علماء لیکلي چې رسول الله مبارک الف لام میم یاد ک په دې حدیث مبارک کې چې لا اقول الف لام میم حرف د سنوم چې الف لام میم حرف ده د دې په ځای باندې نبی علیہ السلام دسی ولونه ویل چې الحمد حرف یا دسی ولونه ویل چې قل حرف خود دې په ځای باندې ویل چې الف لام میم حرف دې کې راز ده په دې کې راز ده چې رب العالمین جل جلاله د پیغمبر په خلی مبارک باندې دغه الفاظ راوړ وای په دې کې مطلب دا ده بعض خلک دی هغه ذهن کې دا مفکوره لري چې د قران عظیم شان په معنا باندې پوي نشي نو دې کې به ثواب هم نه بعض انسان ذهن ته داراشي چې یاره کزه د قران په معنا پوي سم نو ثواب بلري او که پوي نشم نو ثواب بنلري رسول الله صلی الله علیه وسلم زکه الف لام میم ویلې چې دغه شک زمونږ استادو د زړونو نه لري شي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مطلب دا ده اے امتی کته د قران په معنا پويږي کنه پويږي نو د قران په لوستلو کې ستاده پر خیر او برکت شته ته کولای شي چې هغه حروف چې د قران عظیم الشان چې ظاهره کې علما په معنا نه پويږي هغه کې درته الله رب ذوالجلال ثواب درکړي یا بعض امیان دا وای چې علما د قران په ترجمه پويږي ذهن کې دا مسله راځي نو مونږ خو نه پويږو مونږ ته به دومره اجر او ثوابي یا براته اجر وی صحیح ده چې په اجر کې بخکتواله پورتواله وی مگر قران عظیم شان تلاوت د خیر نه خالی نه ده د قران عظیم شان ذکر د قران تلاوت دا د خیر او برکت نه ډک کتاب ده ذکر رب العالمین جل جلاله هغه په بل آیت مبارک کې فرمایي وهذا کتاب انزلناه مبارک ما دا کتاب مبارک نازل کړه نو علماء کرام لیکي څنګه مبارک ته کله ما يتعلق به فهو مبارک د چا چې د قران سره څه قسمه تعلق ده هغه مبارک ته نو اے بندا الله وایي که ستاسو د قران د تلاوت سره تعلق ده ته مبارکي کوم غوګونه د قران اوري هغه مبارک دي کم سترګې دي د قران عظیم الشان په تلاوت باندې لګيږي او په پاڼو باندې د سترګې مبارکې دي د نور سترګو مقابله کې کوم جبه چې د قران په تلاوت باندې لمدوي دغه جبه په نور جبو باندې بهتره ده کما زنانه چې د قران عظیم الشان تلاوت کوي دا په نور زنانه بهتره ده کم یو نارینه چې د قران عظیم الشان تلاوت کوي دا په نور بهتر ده تاسو احادیثو کې څومره اوریدلی چې حافظ قران مور او پلار ته الله تعالی او تاج ور پسر کی نو د حافظ قران د مور او پلار به دا مقامی نو خپل د حافظ قران به کوم مقامی نو په دې حدیث کې رسول الله مبارک مونږ ته دې طرف ته ترغیب راکړه شوق را ترا پیدا ک چې تاسو کوشش وکئ چې د قران عظیم الشان په معنا ک پوهیږي کنه پوهیږي نو تلاوت کوا ک پوهیږي او کنه پوهیږي ک پوهیږي خلا بهتر ده کنم پوهیږي نو په دې وجه د قران تلاوت مپرې د چې ماته د قران معنا ناراضی نو ماته وبکه خیر او برکت یا وی او یا به ماده پر اجر وی او کنه وی الله وشته پکې ستا چې ور سره د تلاوت تعلق ده تا تم پکې خیر شته او چې څوک د قران عظیم الشان د ترجمه سره تعلق لري دا غیم خیر شته دغه وګونه مبارک دي چې کوم د قران تلاوت او د قران ترجمه اوري دغه جبه مبارک ده چې د قران ترجمه او تفسیر کوي دغه بدن مبارک ده چې د قران په ترجمه او تفسیر کې استعماليږي دغه عقل مبارک ده چې د قران عظیم الشان نه مسائل راوباسي او به خلکو ته وړاندې کوي نو د دې وجنه رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک الحمد نو ویلې ځکه دغه خو معنا شته قل داغه معنا شته دا لفظ رسول الله مبارک او ویلې چې داغه معنا نشتا او رسول الله مبارک وای چې په دې باندې هم نیکي دي رسول الله مبارک دا خبره زکه ښکار کړه چې لا اقول الف لام میم حرف زنه ما چې الف لام میم حرف ده بلکې الف حرف ولام حرف ومیم حرف لام ځان ته حرف شو میم ځان ته حرف شو الف ځان ته حرف شو نو اوس باید چې ترغیب دی خبره ته د مسلمان را پاسه قران یاد کا د قران عظیم الشان سره آشنایی پیدا کا د قران عظیم الشان سره مینا وکا دنیا او آخرت به الله تعالی خسته کی کاروبار کې به برکت الله واچي اولاد به الله تابعدار پیدا کی کور کې به الله برکتونه نازل کی دا چنن زمنګ سمره ناخوالی دی او زمنګ بدبختی په دی وطن کې شروع ده وجداد چې قران تمشا کړي کله قران ترجمه په کوم مسجد کې کیږي هیڅوګه مرتنه کینی که پښتنه ته کې والے صاحب زه خوځګار نه يم د ورځې ټول ورځ کار کوم ستومانه يم یو ورور مستوالې ناراضه صاحب وای زه خو اوسګار نه منو کار کوم جمعه ورځ تقریر ته والے ناراضه صاحب ستومانه یو کور کې یعنی دا دین ورته د صرف د علماو کار ښکاری چې بس دا دین پوښه او علما پوښه
نور په قصه کې څوک نه دي. دا دین خو مشترک دی، ستا د پاره هم دی، د عالم د پاره هم دی. رب خو زما ستا شریک دی چې ما ته کوم مسؤلیتونه الله په غاړه کړي د دین په حق لنو ستا هم په غاړه دي. په مام 15 وخته مونځ فرض نو پتام فرض. کم انسان چې خاوند د نصاب شي، مال دولت هغه اندازې ته ورسی، اس پروا نه کوي، دی به ورکوي زکات به او مقم را ورکوي چې څومره په د باندې لازمي. نو دا باندې غلطی دي، دا شیطانی وسوسې دي چې د انسان زړونو ته غورځي چې بس دا د علماو کار دی. که یو سنت ورته یاد کې، مثال په تور چې یو ورور دا پټکې ولې نه په سره وایي زه څه ملا خو نه یم، که ورته ووایي چې زوی دې پیدا شو یو ختم پې وکړه او الله در باندې احسان کړی، وایي زه ملا خو نه یم. د ملا خبره ځان ته، د دین خو زما ستا شریک دی. د دې وجې نه من قرآن ته شا کړې ده، نو ځکه دا امتحانونه را باندې راځي. قرآن عظیم الشان داسې یو کتاب دی چې شروع په با شوی د حرف با، بسم الله الرحمن الرحیم، او اخرنی ټکی سین دی. نو چې با او سین یو ځای کې علماوی دینه بس جوړیږي. مطلب دا دی اے مسلمانه که تا قرآن د ځان د پاره رهنما کو، دنیا او آخرت کې ستا د پاره دغه قرآن بس او کافی دی. باید چې کوشش وکې، محنت وکې او د قرآن عظیم الشان زده کړې د پاره وخت ولګې. دا څومره د افسوس خبره ده، مهمه خبره چې دې ته اشاره وکړو. کار د پاره د دنیا کار د پاره څومره خلک تکلیف تیری، انجینرۍ د پاره څومره تکلیف تیری، د مزدورۍ د پاره څومره تکلیف تیری، د وزارت د پاره بچو باندې مکاتب وای او د قرآن زده کړې د پاره کوشش نه کوي. حالت کې دا داسې کتاب دی چې دنیا کې هم درته لاره ښیي او آخرت کې هم درته ښیي. باید چې مسلمان دی طرف ته سوچ کی. اصل حقیقت تا دی چې مسلمان شیطان دوکه کړی، شیطان په اوږدو امیدونو کې غورځولی. نو قرآن عظیم الشان داسې یو کتاب دی، د به تلاوت کولی شي، غفلت به نشي کولی. دې طرف ته به د خلکو پام ضرور اړول کیږي. او څومره چې کوشش کوئ د قرآن عظیم الشان په یادولو کې کوشش وکئ، ان شاء الله العزیز دنیا او آخرت بم خیستوي. رب العالمین جل جلاله دی وکي چې تاسو هم ډېر اخذ د دې مسائلو نه کړی وي، او الہ العالمین جل جلاله دی زمونږ او ستاسو ټول زندگی د خیر وګرځي. باقی مو پر رب العالمین جل جلاله سپارم، تر بل خبرونه پورې په لوی او بخون کې ذات مو سپارم. السلام علیکم ورحمت الله.